الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ورډ پروګرام انټروډکشن موږ او تاسو شروع کوو. په تیر ویډیو کې ما ته مایکروسافټ آفیس تشریح کړی او ایم او ایس مې تشریح کړی چې دا څه ته ویل کیږي. اوله ورځ د مایکروسافټ ورډ پروګرام درس دی چې دلته موږ د مایکروسافټ انټروډکشن ویو، معرفي کېدل مایکروسافټ ورډ سره. ورډ خپله څه ته ویل کیږي؟ لغت ته وایي. یعنې مایکروسافټ ورډ داسې یو پروګرام دی چې دا موږ د ډاکومنټیشن دپاره استعمالوو، لیکلو دپاره. که زه دلته ولیکم چې مایکروسافټ ورډ is a program of Microsoft Office، دا د مایکروسافټ ورډ د مایکروسافټ آفیس څه شی دی؟ یو پروګرام دی which is used for documentation، چې کوم استعمالیږي ډاکومنټیشن دپاره. ډاکومنټیشن څه معنا؟ ډاکومنټیشن وایي لیکلو ته. لکه موږ په مایکروسافټ ورډ کې رایټینګ کولی شو، لکه اوس څوک درته ایکسل کې هم کولی شو، پاور پوینټ کې نورو کې هم کېږي، خو د هغه ډېر فرق دی. هلته به ته لیکل د محاسبې دپاره کې، پاور پوینټ کې به ته لیکل د پریزنټیشن دپاره کې، خو دلته دا لیکل هغه لیکل موږ ښیو، لکه یو کتاب لیکل، یو مجله لیکل، یو اخبار لیکل، یو ریپورټ لیکل، نو دا ټول موږ په څه کې کوو؟ ډاکومنټیشن کې کوو، په مایکروسافټ ورډ کې کوو. نو که څوک وایي چې ډاکومنټیشن څه معنا؟ لکه تاسو ورته ولیکل یو ځای کې انټرویو ورکوې چې مایکروسافټ ورډ موږ ډاکومنټیشن دپاره استعمالوو، درته وایي ډاکومنټیشن څه معنا؟ ډاکومنټیشن مینس څه شی؟ رایټینګ لیکله. لکه په مایکروسافټ ورډ کې موږ بک لیکلی شو، کتاب، نیوز پیپر، دا پکې لیکلی شو، همداسې چپټر، دا پکې لیکلی شو، چپټر شو، همداسې میګزین پکې لیکلی شو، همداسې پکې نور مختلف شیان، ریپورټ پکې جوړولی شو، ټیبل جدولونه پکې جوړولی شو. یعنې دا ټول مربوط د څه شو؟ ډاکومنټیشن شو. یعنې مایکروسافټ ورډ د څه دپاره استعمالوو؟ ډاکومنټیشن. ډاکومنټیشن څه معنا؟ رایټینګ. صحیح شو؟ یعنې رایټینګ کې د څه راځي؟ بک لیکل، نیوز پیپر لیکل شو، چپټر، مجله، ریپورټ او ټیبل. تاسو به چې کله مایکروسافټ آفیس استعمالوئ نو بازار نه به دې کیسټ اخلئ، به انسټالوئ. چې کله به انسټال کا نو بیا موږ او تاسو که ورډ پروګرام خلاصو نو مختلفې طریقې دي. هاو ټو اوپن مایکروسافټ ورډ پروګرام. اوس مایکروسافټ ورډ پروګرام ته څنګه وخلاصئ؟ چې انسټال لیکو، انسټالیشن ویډیو هم پرته ده هلته، وابئ ښه به موږ ګورو انسټالیشن طریقه به یې یاده کړئ. نو څنګه به وکړو چې څنګه یې اوپن کوو؟ فایل مینو ته، سټارټ مینو ته راشئ او دلته راشئ ډبلیو کټګرۍ ته راشئ. ورډ دا دی، ورډ 2014 وینډوز 10 کې بس څنګه کلیک کې تا ته به ډایرکټ څه اوپن شي؟ مایکروسافټ ورډ اوپن شي. په دې شکل به موږ او تاسو ته ورډ اوپن شي. صحیح شو؟ یو طریقه دا ده. بله طریقه دا ده چې وینډو بټن آر ورسره ووهئ. وینډو آر درته یې ښیم، رن کمانډ به راولئ. وینډو آر به ووهئ، وینډو آر. چې وینډو آر مو هلته سره رن اوپن کېږي. دلته ورته څه ولیکئ؟ وین ورډ، فاصله نه او سپیلم به یې صحیح وي، وین ورډ. یو طریقه د خلاصولو دا ده. یا سټارټ مینو کې سرچ کړئ، دلته ورته ولیکئ وین ورډ. چې څنګه ولیکئ ورډ، دا ورډ 2014 ایپ راولي، ډایرکټ داسې هم خلاصولی شئ. نو چې کله دا سکرین تاسو ته راشي، دې سکرین ته ویلکم سکرین وایي. څه ورته وایي؟ ویلکم سکرین. دا ټول سکرین چې تاسو ګورئ دې سکرین ته ویلکم سکرین هم وایي او سټارټ سکرین ورته هم ویل کېږي. ویلکم سکرین هم ورته وایي. دا چا ویلکم سکرین راځي؟ ویلکم سکرین هم ورته وایي او سټارټ سکرین هم ورته ویل کېږي. نو تاسو دې کې څه کوئ؟ څه باندې به اوس کلیک کوئ؟ ګورئ بلینک ډاکومنټ به واخلئ.
دا تشریح کوم چې دا څه ده دا هغه فایلونه چې لږ مخکې ما ورډ کې جوړ کړي استعمال کړي اوپن کړي نه دي دا دلته راځي دا تاسو دې نه خلاصولی هم شئ خو زموږ کار څه کې دا هغه فایلونه دي چې موږ او تاسو ورډ کې جوړ کړي دي هغه استعمال شوي دي سیف شوي تاسو دې نه خلاصولی شئ او که غواړئ خپل یو نوی فایل واخلئ نو په څه به کلیک کوئ بلینک ډاکومنټ کلیک به کې دلته تاسو لیکل کولی شئ اوس موږ تاسو چې ډاکومنټ وایي څه ته صحیح شو ډاکومنټ څه ته وایي ډاکومنټ ګورئ ډاکومنټ د ورډ فایل ته ډاکومنټ ویل کېږي د ورډ فایل ته څه ویل کېږي ډاکومنټ صحیح شو ګورئ چې کله موږ دا د ورډ فایل خلاص کړو ګورئ ډاکومنټ په سر لیکلی که نه د دې ډاکومنټ کې څه وي ډاکومنټ کې موږ سره پیجز وي ورقې وي لکه هلته بلینک که څو پوښتنو کې چې ډاکومنټ څه ته وایي د ورډ فایل ته هم ډاکومنټ وایي او ډاکومنټ د څه څخه جوړېږي د ورقو څخه جوړېږي پیجز څخه جوړېږي لکه اوس وګورئ دا ډاکومنټ وان د دې کې څو ورقې دي لاندې دلته وګورئ یو ورقه نو بله ورقه هغه وخت راځي چې کله لیکل مونږ زیاتو ګورئ مثال په طور زه لیکل کوم هسې داسې فکر وکړئ ګوره لیکل زیاتېږي څنګه چې زیات شو ګوره بله ورقه راښکه نو ګوره څوم شو پیج 2 یعنی په یو ډاکومنټ کې مونږ په سلهاو زرهاو ورقې اخیستی شو دا نه ده چې یو یا لس یا شل یا زر نه انلیمیټډ دی یعنی یو مثال بل هم در کوم که تاسو کله یو چپټر یو چې لیکل غواړئ مثال غواړئ چې یو چپټر ولیکئ یو کتاب ولیکئ کتاب 1000 ورقې دی 1000 پیجز دی نو دا 1000 پیجز به داسې تاسو داسې نه کوئ چې یو به یو ډاکومنټ کې ولیکئ نه همدا 1000 ورقې ټولې په همدې یو ډاکومنټ کې څه کولی شئ لیکلی شئ صحیح ده ډاکومنټ څه ته ویل کېږي د ورډ فایل ته هم ډاکومنټ وایي او ډاکومنټ د څه څخه جوړېږي د ورقو څخه جوړېږي صحیح ده نو دا موږ او تاسو سره هغه انټروډکشن و چې ډاکومنټ څه ته وایي او د څه څخه جوړېږي نو دلته که تاسو کله اوس ورډ پروګرام خلاصوئ نو پوه شوئ چې ډاکومنټ زه څه دپاره اخلمه صحیح شو پوهېږي چې ډاکومنټ زه څه دپاره اوپن دا چې دا ټمپلیټس دي ټمپلیټس هغه ډیزاینونه چې کمپنۍ تیار جوړ کړي درته دنه ګټه اخیستی شئ لکه ګورئ یو سی وي مختلف ریپورټ سټوډنټ ریپورټ کلنی ریپورټ جوړی ډیزاین تا ته نه دی معلوم دلته تا سره کمپنۍ کومک کړی سی وي جوړی تیار شته کلیک که ډایرکټ به دا ډیزاین ویلی شي ګورئ ډایرکټ بار سرسچ بس ایډیټ پکې وکړه نو ټمپلیټس تاسو خپل هم جوړولی شئ خپل یې څنګه جوړو هغه په دې طریقه ده مثال یو ډیزاین دی ستا تاسو ته مثال صرف در کوم مثال یو ټمپلیټس خپله جوړی لکه دغه ډیزاین ما جوړ کړو یو بارډر مې دلته سمپل ورکړو او پیج ته مې یو کلر هم ورکړو دغه ډیزاین زما روح په کارېږي دا ما ته دا همیشه د پاره ځان سره سیف کړه نو فایل مینو ته راشئ سیو اس ته راشئ براوز ته راشئ او دلته سیو د ټایپ کې څه واخلئ ټمپلیټ نوم ورته ورکړئ مثال نوم مې ورته ورکړو ډیزاین اوس دا ټمپلیټس داسې یو ډیزاین شو چې دا هر وخت ستا په کار وي ته یې اخیستی شي څنګه به یې اخلې ورډ پروګرام مې خلاص کړو صحیح شو دلته راشه ټمپلیټس پرسنل ته راشه ستا ټمپلیټس به دلته موجود وي دا ډیزاین کلیک ته ډایرکټ به راځي پیج کلر ورکړه نو سیف کېږي داسې ټمپلیټس هم خپله جوړولی شي ښه اوس دې دننه انټروډکشن ته راځو ګورئ دغه خط ته ټول ټیپ وایي دا چې دې نه ګورئ تر دې پورې دا ټول دې ته ټیپ ویل کېږي ټیپ څه ورته وایي سوري ټیپ نه دې ته ویل کېږي ریبن څه ورته وایي
ریبن ریبن دیس کنجه والا دی کنجه پوری دی کنجه والا دی کنجه پوری دا پاس چې تاسو ته څومره دا خط ښکاري دته څه وایي ریبن ویل کېږي صحیح ده ښه ریبن بیا د څه نه جوړېږي ریبن جوړېږي د ټپ نه دې ته ټپ وایي دا انزرټ ډیزاین لیاوټ ریفرنس میلینګ ریویو دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي ټپ بیا ټپ د څه نه جوړېږي ټپ د ګروپ نه جوړېږي ګروپس یو نه ګروپس نه لکه هم دی که نه دا وګورئ دا ګروپ دی کلیپ بورډ فنډ پروګرام سټایل ایډیټینګ دا ګورئ ګروپونه دی تقسیم شوي دي که نه یعنی ریبن د ټپ نه جوړ شو ټپ د څه نه جوړ شو ګروپ نه بیا ګروپ د څه نه جوړېږي ګروپ بیا د کمانډ نه جوړېږي یا اپشن نه جوړېږي لکه کاپي کمانډ دی کټ کمانډ دی فارمیټ از پینټر آپشنز دی دغه نه داسې کېږي جوړېږي د کمانډ نه هم جوړېږي د آپشنز نه هم جوړېږي دا پاس دې خط ته وایي ټایټل بار دا نوم چې پکې ښایي ټایټل بار څه وظیفه ده ټایټل بار عنوان ته وایي ټایټل بار څه کار کوي شو د نیم آف فایل اینډ پروګرام یعنې دا موږ ته د فایل او د پروګرام نوم څه کوي ښایي لکه ورډ د څه نوم شو د فایل پروګرام نوم شو که نه لکه اوس موږ ورډ کې کار کوو دا ورډ خپله د پروګرام نوم شو که نه ډاکومنټونه څه نوم شو دا د فایل که دغه زه سیف کړم دا نوم ورته بدلیږي بیا لکه خان احمد ورکم یا کیبورډ ماوز نو دا نوم به بدل شي نو ټایټل بار موږ ته فایل نوم وښیي او پروګرام نوم وښیي دې ته ویل کېږي کویک ایکسس ټول بار کسټمایز کویک ایکسس ټول بار کسټمایز کویک ایکسس ټول بار دا د دې دا وظیفه ده که کله کوم کمانډ موږ دې ځای نه استعمالوو او غواړو چې دلته یې کېښودی شو یعنې دې ځای نه ګټه دا شوه چې هغه کمانډ به تیزۍ سره موږ څه کولی شو استعمالولی شو څنګه به دلته به په دې بټن کلیک وګوره کوم کمانډ چک دی دې ځای کې ورته چک لګوه دا کمانډونه لا تاسو نه دي ویلي خو صرف تشریح کوم چې دلته چک ولګوه ډایرکټ به دلته راځي بیا نیو څه کار کوي دا بیا ټول پوهېږي خو د دې وظیفه دا ده چې کوم کمانډونه غواړئ تیزۍ سره استعمال کوئ نو دلته کېښودی شئ داسې نه نور هم شته مور کمانډ سره یې شه دلته ټول کمانډونه دلته پراته دي هر کمانډ چې غواړئ هلته کېږدي انتخابوه په څه کلیک کوه ایډ کوه اوس ګوره اوکې که اوس ګوره کاپي کمانډ راغله او که نه کوم چې بیا ختمې نو ګوره چې مور کمانډ سره یې شه انتخاب او په څه کلیک که ریموو وکړې ګوره کاپي کمانډ څه شو ختم شو دې دریو بټن ته ویل کېږي کیپشن بټنز او یا کنټرول بټنز هم ورته وایي هر پروګرام کې دا نوم دی دا صف پروګرام څه کوي کلوز کوي دا ریسټور حالت کې چې وي فول سکرین به وي ریسټور باندې کلیک کوي بیا به سکرین نیمه کېږي په دې شکل مینیمایز سکرین لاندې کوي ټاسک بار ته واپس جګه کلیک کوي جګېږي دې ته ویل کېږي ریبن ډسپلی آپشن دا ډېر مهم کار دی ځینې وخت تاسو فکر به وشي تاسو به اټو هایټ ریبن انتخابي تاسو ته به ریبن هېڅ هم نه ښایي نه به ټپ ښایي نه به هغه وخت به ښایي چې کله تاسو پاس کلیک کوئ اټو هایټ به وي یعنې اتومات به ښودل کېږي او که لاندې کلیک کوئ اتومات به ورکېږي اټو هایټ او که چېرته موږ شو ټپس والو شو ټپس کې دا کار دی بیا به موږ ته ریبن ښایي خو ټیبونه به هم ښایي خو ټیبونو کې به ګروپونه نه ښایي او کمانډونه هغه وخت به ښایي چې کلیک پې وکړې چې واپس کلیک لاندې وکړو بیا به صرف د ټیب عنوانونه ښایي او که دا چېرته انتخاب کړو نو بیا به هم کمانډس ښایي هم به ټیپس ته دې شو کوي دې ته ویل کېږي سکرول بار یو هریزنټلی دی یو ورټیکلی دی صحیح شو دا سکرول بار کې صفحه پاس لاندې وړې لاندې او پاسې وړې دغه لاندې خط ویل کېږي پیج دا پیج نمبر او دا د لغتو تعداد او دا دې ته وایي سټیټس بار څه ورته وایي سټیټس بار دې خط ته ویل کېږي سټیټس بار بیا دغه دې ته راځم دې ته ویل کېږي زوم بار زوم سلایډر دې جمع زوم باندې خو پوهېږئ نږدې دې جمع خوا ته که غواړئ
دا علامه ویسې نو تاسو ته به ډاکومنټ نه نږدې کېږي. لیکل ګوره نه غټېږي، دا موږ ډاکومنټ نږدې کوو. او که د منفي خوا ته وړی ګوره لرې کېږي بیا. ځینې وخت خلکو ته داسې ښایي او دا خراب شوی، نه. او زوم ډېر کم شوی. نو زوم ویو ته راشي نارمل حالت 100 نه هم اخیستی شي. او ډېر خلک داسې فکر کوي ډاکومنټ ورته ډېر زوم شوی او دا خو وایرس والی، نو دا زوم زیات شوی دلته راشي 100 والی. دکې هم همداسې مشکلات راغلي، خلک دا وګوره دا داسې وایرس ورته راغلی. نه، دا دلته اټو هایډ شوي دي. په دې سیټینګ باید ځان پوه کړي، ځکه دا موږ تشریح کوو چې انټرفیس باندې تاسو پوه شئ په محیط کې څه مشکل پیدا شي، دا به خپله سبا جوړ کړئ. دې ته ویل دا موډونه دي. موډ ګورئ، موډ اوس خلک وایي چې دا موډ څه ته وایي. موډ وایي رویې ته، اخلاقو ته. اوس دلته د ډاکومنټ موډ ته څه رقم غواړي، یعنې دا په کومه رویه کې غواړي. ریډ موډ کې ته انتخاب کې. ریډ موډ دا معنا صرف دغه ډاکومنټ به ته لوستلی شي، هیڅ ډول تغییرات به پکې نشي کولی. او دا پرنټ لیاوټ موډ دا بیا پرنټ موډ کې دی چې دا پرنټ موږ زیاتره هر ځای کې تاسو ډاکومنټ چې استعمالوئ ورډ پروګرام، نو کوشش وکړئ کوم موډ والی پرنټ موډ. دا موډونه بیا دلته تشریح کېږي چې دا څه ګټه لري. او بل اکثره ویب موډ، ویب موډ درته د انټرنیټي صفحې شکل کې ښایي، خو ټول نه موږ کوم یو استعمالو، پرنټ لیاوټ موډ. صحیح ده. نو دا د زوم خبره شوه. دغه علامه چې پړه کېږي تاسو ته دې ته وایي کرسر بلینک. څه ورته وایي؟ کرسر بلینک. دا کوم ځای کې چې موږ او تاسو لیکو دې ته ویل کېږي ورکینګ ایریا. ورکینګ ایریا د لیکلو ځای. صحیح ده. دې ته ویل کېږي ټیل می واټ ډو یو وانټ. دې ته سرچ ایریا وایي. دا په 2013 کې نشته، 14-19 کې شته. لکه سرچ دا ګټه ده، یو کمانډ تا نه ځای ورک دی، ته ورته ډایرکټ د کمانډ نوم ولیکه، ډایرکټ به ته عمل ته وړي. لکه زه ورته وایم چېرې سیف کمانډ ته مې بوځئ، ډایرکټ به مې څه ته وړي، سیف ته به مې وړي. زه ورته وایم چېرې دا لیکل بولډ کا، نو بولډ کمانډ اوس چېرته ده، صرف ورته ولیکه بولډ، چې څنګه کلیک کړي ډایرکټ به بولډ شي، ډبل به شي. زه ورته وایم چېرې دا لیکل پرنټ کوم، نو پرنټ ورته ولیکه ډایرکټ به د پرنټ ته راولي. ګوره نو سرچ دی ټیل می واټ ډو یو وانټ ټو ډو. وایي ما ته وایي چې زه څه وکړمه، نو دلته به تاسو ورته کمانډ څه کوئ، لیکئ به. ها انټروډکشن ده، دا ساین ان، دا چې کله هاټ میل کې ساین ان دلته به ورته شو کوي چې ته ساین ان. نور دې کې انټروډکشن کې څه نه دي پاتې چې موږ او دا تشریح کوو. انشاءالله فایل مینونه به اول درس شروع کوو. صرف اوس تاسو په انټروډکشن پوه شئ چې ورډ څنګه څه دپاره استعمالیږي، څنګه اوپن کېږي، دا محیط سره اشنایي تاسو پیدا کړه. ښه دغلته راځم، سټیټس بار مې وویل. که څه ووایي سټیټس بار څه کار کوي، دا موږ ته د لغتو تعداد ښیي، د صفحو تعداد ښیي، او لنګویج راته ښیي، کرنټ لنګویج چې ستا کومه ژبه باندې تاسو لیکل کوئ هغه کوئ، دا موږ ته شو کوي. اوس که زه دلته پښتو والم، ګوره ژبه پښتو کوم پښتو به ښیي، که فارسي کوم فارسي کوي، اردو کوم اردو، او که انګلیش کومه دلته به راته څه ښیي، انګلیش به راته شو کوي. نور دې کې څه پوښتنه نشته دی. دا موږ او تاسو سره انټروډکشن د مایکروسافټ ورډ